بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت اوسیدونکي له ښوونیز بهیر سره مینه د مالی مرستې په واسطه څرګندوي. دوی وایي تازه د یاد ولایت له بېلابېلو ښوونځیو سره ځینې با احساسه کسانو د څه باندې 80,000 افغانیو په ارزښت مرسته کړې چې مختلفو ښوونځیو ته د اړتیا وړ اړین توکي پرې اخیستل شوي. د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي د لوحو د فیس معاف کولو په موخه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د تطبیق لپاره یې د یاد ولایت مرکز د هټیو د لوحو سروې پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر آخوند وایي چې ازبکستان ته یې سفر له لاسته راوړنو ډک و. نوموړی زیاتوي چې د یاد هیواد له چارواکو سره یې د سوداګرۍ، برېښنا، هوایي چلند، کرنې، اوسپنې پټلۍ او پر نورو بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال د سلواغې میاشتې پر مهال هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو له 50 مرکزونو او آسان خدمت له لارې 270,000 او 650 کسانو ته پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې کابل، کندهار، هرات، بلخ او هلمند هغه ولایتونه وو چې یاده میاشت کې تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې پکې ویشل شوي دي. د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په عربای کلي کې د 25 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسونې یوې شبکې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغې شبکې مالي لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی او په جوړېدو سره یې 1500 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې اسرائیل د هغو 620 فلسطینیانو خوشي کول ځنډولي چې ټاکل شوې وه 13 ورځ خوشي کړل شوي وای. تر دې مخکې حماس ویلي و چې د اسرائیلو له لوري د فلسطیني بندیانو خوشي کولو ځنډ د اوربند له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. حماس 13 ورځ د غزې په خان یونس ښار او النصیرات پنډغالي کې 6 اسرائیلي بندیان آزاد او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل.